ډاکټر صاحب د دې نه علاوه یو بل ټکی دی چې هغه که یونیورسټۍ کې څوک اسم یو څو ورځې لړ راشي یا په کنټریکټ باندې هم هغه ټیچینګ وکړي نه خلک به تا پروفیسر صاحب وایي نو ما یې چې د پروفیسر ټکي څنګه لګېسي ده او دا خلک چې کوم دی نو زیاتره چې کوم دی ډاکټر صاحب استعمالوي نو دغسې لګېسي دی چې دا خلک په دې ټکو باندې پوه شي او بیا په خپل ځای باندې استعمالوي. پروفیسر ټکی چې دی نو دا فرانس کې په 1708 خواوشا کې استعمال شوی دی په لومړي ځل 1708 خواوشا کې او پروفیسر چې دی د هغې مینینګ دا دی چې دا د علم او د پوهې هغه ځانګړی شخصیتي یونیک پرسنالټي چې هغه مضمون باندې دومره کمانډ او پوهه او هنر لري چې هغه د عامو خلکو نه ډېر پورته نو he professes a certain ideology about the subject he teaches. The professes چې دی که نه نو د هغه خپل یو اوپینین چې د اوپینین لرونکی او اوپینین لرلی شي دومره پوهه او نالج لري. اوس راځو چې پروفیسر ته خلک رسي څنګه. نمبر 1 دا چې د یونیورسټۍ کې سبق ویلي د یونیورسټۍ د ادارې د تعلیمي ادارې د اعلی زده کړو د ادارې د هغه پروسس نه تیري. دویمه خبره په دې کې دا ده چې اول سړی زوی کېږي بیا پلار کېږي بیا نیکه کېږي. پروفیسر د نیکه د درجې شی دی نو چې یو سړی لیکچرر نه دی پاتې یو سړی اسسټنټ پروفیسر نه دی پاتې یو سړی اسوسییټ پروفیسر نه دی پاتې او هغه پروفیسر شو نو هغه نابالغه پروفیسر دی. صحیح شي. درېیمه خبره دا ده چې انټرنیشنلی د پروفیسر اپوینټمنټ به څنګه کېږي. اول پاکستان ته راځو. پاکستان کې د پروفیسر دپاره کنډیشن دا دی د هایر ایجوکیشن کمیشن چې د ده به 15 کاله په تحقیقي یا تعلیمي د اعلی زده کړو اداره کې تجربه د اعلی زده کړو اداره مطلب دا دی چې یونیورسټي به هغې کې به تجربه 15 کاله کم از کم بیا به د هغه کم از کم 15 انټرنیشنل پیر ریویوډ جرنلز کې آرټیکلز وي کم از کم 15 آرټیکلز وي 15 کاله تجربه شوه 15 آرټیکلز شو. خو اوس 15 کاله تجربه خو که ته اسیم یونیورسټۍ ته ځې راځې 15 کاله لرې رالې نو ستا تجربه وشوه او 15 آرټیکلز چې دي نو اوس خو په خلکو کې ایمان دومره نشته تا پیپر یې لیکلی او زما نوم دی په 15 کې ولیکه ځان سره یا وقاص پیپر یې لیکلی او زما نوم یې پکې ځان سره ولیکو. نو انټرنیشنلی هغې وایي هغې چې لیکچرر هم اپوینټ کوي نو دا ورته وایي چې ته به څه انوویشن دې ادارې ته راوړې ته به څه نوي راوړې که ته وایې زه به میټیریل ساینس کې مې دا کړي دي هغې به وایي دا خو دا پلانیم کوي دا پکې څه کړي دي که نه. نو یو ناول سیز به ته راوړي نو ناول سیز څوک راوړی شي چې هغه آوټسټینډنګ ریسرچري آوټسټینډنګ محققي هغه کولی شي. بله خبره دا ده چې هغه انډیپینډنټلی بغیر د چا د سپورټ نه هغه ریسرچ انفراسټرکچر جوړولی شي بغیر د بل د سپورټ نه هغه په ځان باندې انفراسټرکچر د ریسرچ لپاره جوړولی شي او نوې لارې پرانستی شي. نو ادارې به د پروفیسرانو په سر وړاندې ځي. بله خبره دا ده چې هغه د پالیسی میکینګ نه خبري د دې مطلب دا دی
چې هغه د بورډ اف سټډي د بورډ اف ایڈوانس سټډیز د اکیډمیک کونسل د دې ټولو ممبر پاتې شوي چې هغه کورس په خپله لیکلی شي ډیزاین کولی شي او اپروو کولی شي پالیسی میکنګ دی ته وایي چې کوم اکیډمیک پالیسی میکنګ دی بل هغه د سټیچیوټس نه او د ایکټ نه د یونیورسټو خبرې د اعلی تعلیم چې کوم ادارې دي د هغې د سټیچیوټس نه چې هلته طریقې کار څه دی فار ایگزامپل ته یو نوی ډپارټمنټ جوړی د هغې قانوني طریقه څه ده هغه به ته څنګه جوړی د هغې کورسونه به څنګه جوړی د هغې سلیبس به ته څنګه اپروو کوې نو د دې مطلب دا دی چې ټیچنګ خو بنیادي دی چې هغه آوټسټینډینګ ټیچري او هغه یو اوپینین پروفیس کوي چې په خپل فیلډ کې د هغه د پایي خلک ډېر کمی دویمه خبره دا ده هغه آوټسټینډینګ محققي یعنی د محقق کې صرف دا نه دي چې هغه په پیپر یې ولیکلي او هغه یې سبمیټ کړي او هغه یې پبلش کړي نه هغه ریویور هم پاتې شوي هغه د انټرنیشنل جرنلز ریویور پاتې هغه ایډیټر تجربې هم شوي هغه ایډیټینګ کړي د آرټیکلز او د جرنلز هغه د تیسیس سپرویژن هم کړي هغه پی ایچ ډي او ایم فل سټوډنټان هم پیدا کړي نو ریسرچ چې دی دا صرف پیپر یې لیکل نه دي چې دا مونږ لکه یو لیمیټډ غوندې لار ایښې ده چې 15 پیپر یې لیکلي نو پروفیسر چې دی د دې دا معنی نه ده پروفیسر یو ګلوبل هانر دی دا وړوکی څیز نه دی په جاپان کې د پروفیسر دومره قیمت دی چې که هغه چاله نیګیټیو ریفرنس ورکو نو وی خلک خودکشي کوي چې په دنیا کې خو زما ځای روک شو ځکه چې پروفیسر ما ته بې مطلبه ووایي پروفیسر ماله پازیټیو ریفرنس را نه کو نو پروفیسر دومره لویه اتارټي ده ټیچینګ ریسرچ او ریسرچ صرف پبلیکیشن نه ریویور ایډیټر سپرویژن اف ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی پیپل او بیا 15 ایئرس کم از کم په اداره کې پاتې د پالیسی میکنګ نه خبري پالیسی سازي د کورسونو نه خبري او د هغې نه پس هغه کې دا کوالټي چې هغه د ناول فیلډز دپاره انفراسټرکچر ډیولپ کولی شي هغه آوټسټینډینګ وي په د ټولو اکیډمیک او اپلایډ اکټیویټیز کې اپلایډ پکې هم شامل دي ته چې یو ریسرچ پروجیکټ سبمیټ کوې هغه صرف اکیډمیک نه که هغه د سوشل ساینسز دی او که د اپلایډ ساینسز دی او که د بیسک ساینسز دی چې د دې استعمال چېرته دی لکه اوس بعضې آوټسټینډینګ ډسکوریز په دنیا کې په تاریخ کې شوي دي ایکسریز چې دي دا اکسیډنټلی ډسکور شوی دی دا چاته پته نه وه چې دا به کوم ځای استعمالیږي خو اوس یو اسپتال چې دی هغه د ایکس رې نه بغیر نه کېږي یو میټیریل ساینس لیبارټري بغیر د ایکس رې نه نه چلیږي نو ایکس ریز په میټیریلز کې هم استعمالیږي په باډي په میډیکل ساینسز کې هم استعمالیږي په هر څه کې استعمالیږي خو چې ته یو پروجیکټ سبمیټ کوې د ریسرچ دپاره د هغې به خامخا څه فایده وي یا اکیډمیکس ته یا معاشرې ته یا په لانګ ټرم کې ساینس ته you are adding to the pool of knowledge new knowledge to the pool of knowledge you are solving some social problem you are solving some medical problem or anything like that نو دغه اپلیکیشن سایډ بم تا ته خبري نو دا د پروفیسر غونتی ویژنری کس کولی شي نو دې سره د ټیچینګ ریسرچ او پالیسی میکنګ سره ویژن چې دی دا بم د پروفیسر آوټسټینډینګ وي نو هغه ته به پروفیسر وایي دې ته پروفیسر نه وایي چې یو څو ورځې یونیورسټۍ ته لړو یا په کالج کې لیکچرر سره موږ ورته پروفیسر صاحب ووایو پروفیسر صاحب په برطانیه کې چې دی دا ټول ریکوایرمنټس چې پوره کړي د هغې نه پس به هغه پبلک لیکچر ورکوي د پبلک لیکچر دا مطلب دی چې هغه فیلډ سره د سره څوک بلد نه او د کې دومره کوالټي چې دی هغه عام خلک هم د هغه مضمون نه خبرولی شي او زه د خوش قسمتۍ نه بعضې پروفیسرانو سره هغې کې ملګری وم چې هغې به پبلک لیکچر ورکو نو په عامه ژبه کې به هغه خلکو ته خپل فیلډ ښو د دې مطلب دا دی چې آوټسټینډینګ کمانډ وي او آینسټاین یو کول دی آینسټاین وی که ته یو څیز په ساده ترینه ژبه کې چاته نشي ښولی د دې مطلب دا دی چې ته په دغه څیز نه پوهېږي په ساده ترینه ژبه کې یو څیز چاته نشي ښولی د
د دې مطلب دا دی چې ته په دغه څیز نه پوهېږي. نو پروفیسر سره د نه پوهېدو ټکې اډو ښکاري نه، ښایي ورسره نه د نه پوهېدو ټکې. نو په دې وجه باندې هر چا ته پروفیسر ویل چې دي نو دا د پروفیسر ټکي توهین دی چې دا خصوصیات پکې د دې ټولو نه وتي. اوس خلک پروفیسر څنګه جوړي زموږ وطن کې؟ ته به د یونیورسټۍ په سیاست کې مخکې وایس چانسلر به ستا نه یېرېږي، رجسټرار به ستا نه یېرېږي. که چېرې هغې در نه نه یېرېږي نو بار به در سره سیاسي لیډرانی یا به در سره وزیرانی یا به در سره بیوروکریټ سي چې هغې ستا په یونیورسټۍ باندې دباو واچي چې تا له پوسټ ایډورټایز کړي او په سلیکشن بورډ کې دې پاس کړي. ما په خپله داسې سلیکشن بورډونه دي چې زه هغې ته تللی یم او ما ته کینډیډیټ را مخکې شوي دي چې یاره دا کینډیډیټ د وایس چانسلر یې بلا صفت کړی دی. نو ما ورته اخر کې ویلي دي ما یاره جي دا ټول څه چې وایس چانسلر صاحب وایي د دې مخې ته یو غټ نیګیټیو ولګوئ نو دا سړی د دې لیول دی. زما په خیال دی د پروفیسرۍ قابل نه دی او زه ترې راپاسېدلی. نو پروفیسر چې دی دا عام سړی نی، د دې ټکي توهین نه دی پکار. دا ډېر آوټسټینډنګ خلک او پروفیسر چې دی لکه د یونیورسټۍ کې خلک وایي دی لاړ شي پیریډ والي او صادر په اوږه واچي بیا راځي بس ما خو خپل پیریډ واغستم. د پروفیسر دپاره رجسټر نشته په یونیورسټۍ کې چې دی به تلو کې دستخط کوي او راوتو کې به دستخط کوي. دا ځکه چې پروفیسر دومره لوی سړی دی چې په ده باندې څوک ګمان هم نشي کولی چې دی به د ډیوټۍ په ټایم کې د خپل کرسۍ نه پاسي، خپل ځای به پرېږدي. نو دا یو عزت ورکړی شوی دی. او اوس موږ وایو چې نه نه د پروفیسر خو رجسټر نشته چې ته به پکې دستخط کوې او یا به په چوټۍ کې دستخط کوې. نه، د ده عزت دی دا چې دی به دومره لوی سړی چې د ده ضمیر به دا نه ګواره کوي چې دی د خپلې ډیوټۍ په ټایم کې د خپل ځای نه بل خوا لړ شي. نو دا عزت دی، دا اوس بېعزتي شوې ده. په کار دا ده چې هر سړی پروفیسري او د یونیورسټۍ استازي نو چې هغه د دغې قدرونو خیال وساتي او چې دغه قدرونه یقیني شي نو ته بیا ګوره چې تعلیم په بره ځي او که نه. پروفیسر به د هېچا پروا نه ساتي. دا یو ګلوبل فګري. د فرانس بلا کیسې مشهورې دي، د برطانیې بلا کیسې مشهورې دي چې پروفیسر وزیر اعظم ته هم چېرته نه پاسي. دا دومره لوی سړی. پروفیسر عدالت کې هم چېرته نه ودرېږي. زموږ وطن کې یا په نورو وطنونو کې چې چېرته هم دغه عزت ختم شوی دی د هغه وطنونو تعلیم غرق شوی دی. نو دا زما د معاشرې زما د ټولو ادارو شریکه ذمهواري ده چې مونږ استاد له پروفیسر له هغه قدر ورکو. نو ته بیا ګوره چې زموږ تعلیم قیمتي کېږي او که نه، زموږ وطن په مخ کې ځي او که نه.